ملغلره د سوزکي نه راکوز شوه او تر یې کاته په دوکاندارانو یې سترګې ولګېدې په ریړو والا باندې سترګې ولګېدې خلک تله او راتله ملغلره په ډک بازار کې یکې تنها ولاړه ده حیران حیران ګوري په یو بابا یې نظر پرېوت د بابا خواله ورغله او په ډېر ترېدلي اواز کې ورته وویل چې بابا دا اشنغری ته ځم بابا ورته ویل بچیه دا اشنغری ده که نه ته په اشنغری کې ما ته وښایه چې کوم ځای ته ځې ځای درته معلومه دی ملغلره حیرانه شو بابا ته ویل چې نور خو نه پوهېږم د ځای نوم راله نه راځي خو یو پل دی او د پل لاندې دوکانونه دي بابا ورته ویل چې د 2 منټو مزل دی په دغه لاره سیده لاړه شه ملغلره مسکی شوه د بابا د خواص پې ډېر ښه ولګېدو لکه د پلار ملغلره بابا ته ګویا نه شوه چې 2 منټه څومره ما ته خو پته نه لګي بابا د لاس ونیوه او روان شو ویل راځه بچیه چې زه درته لار سمه کړم بابا چې د پل خواله ورسېدو او دغه دوکانونو مخې ته یې دا بوتله نو دلته په پوړو باندې ملغلره په ځمکه کېناسته او خپله د لوپټې پیسکه یې خوره کړه ډېر خلک په دې پوړو خاته او کوزېده چا هم د ملغلرې مخ ته نه کته خو چې جیب ته به یې لاس کولو نو په لوپټه باندې به پیسې غورځولې ملغلرې له یوه زنانه خواله راغله ورنه یې پوښتنه وکړه چې بچیا څوک یې او نوم دې څه دی ملغلرې ورته وویل چې ملغلره نوم مې دی مور مې اکسیډنټ کړی دی په کټ راته پرته ده هغې له دوایه دپاره د پیسو ضرورت و نو زه راغلمه او دلته مې خپل څادر خوړ هغې ورته وویل چې وخت خراب دی د خپل ځان خیال ساته دا بازار دی په دې بازار کې هر قسمه سړی پیښېږي تېر مازدیګر شو ملغلرې خپله لوپټه راغونډه کړه او همهغسې سوزکي ته واپس وخوته د ځان سره د مور دپاره میوه دانه راواخیسته چې د سوزکي نه ښکته شوه سیده په دروازه چې ورننوته مور یې په لاس کې دا دومره سود سوده ولیده حیرانه وتښتېده او یو وی اواز یې وکړو چې لورې دا څه وینم ملغلرې ورته وویل چې مورې مه یارېږه داسې هېڅ خبره نشته ته چېرته تللی وې ما خو تا ته ټوله ورځ تېره کړه په ژړا ژړا دې مړه کړم د سحر نه وتې په زړه کې مې غم و چې ملغلره په کوم مخ وخته نه مورې زه چېرته هم نوم تللی دا مې تاله دوی راوړې ده تا ول دا سیوان وخوره پس د هغې نه چې زه تاله دوی درکړم ملغلرې مور ته سیو نیولی دی چې مور یې دا وخوره چې بیا دله دوی درکړه خو مور یې په زړه کې همدغه یره نیولې ده چې بچیا ما ته سم ووایه دا دومره پیسې چې تا راوړي دي دا خو ماله چا په ټول عمر کې نه دي راکړي ملغلرې ورته وویل چې مورې هماغه دوکانونه چې تا پکې ماله جامې اخیستې د هغه پل لاندې څه دي هلته کېناستم خپله لوپټه مې وغوړوله او دا راله دې خلکو راکړي خو مور یې هماغه یاره په زړه کې وه ملغلرې ورته وویل که چېرته مونږ تره د کوره نه وی راشړلی نن به زمونږ دا ورځ نه وه مور یې په غوسه شوه ورته ویل چې هغه ما د بچي په شان لوی کړی دی په هغه پسې به خبرې نه کوې دا خو د هغه د ښځې قصور دی د هغه ښځه په مونږ باندې ظالمه شوه ملغلرې که هر څو د تره طرفداری نه کولو خو مور یې د هغه طرفداری کولو مور یې ورته وویل چې ما خو ته په کوټه کې پټه ساتلې ستا تره زموږ سره ډېر ښه و خو که چېرته دغه ښځی زموږ سره ښه وی نن به زموږ دا ورځ نه وه خو ښه وه چې د کوره راووت ملغلرې که هر څو کوشش وکړو مور یې په دې پوهوله چې موږ هغه تره پرېښي یو خو مور یې نه منو مور یې دوی وخوړه شپه شوه ملغلره په دغه سوچونو کې وه چې سبا به بیا د پل لاندې په هغه پوړو باندې کښېنم سهار شو ملغلره بیا لاړه
بیا یې خپله د څادر پیسکه وغوړوله او خیرات غوښتې شروع کړه. هماغه مشره ملنګه وله بیا راغله چې دلته کې جانې زمونږ مشر دی او جانې دلته د جینکو نه 200 او د بوډاګانو نه 100 روپۍ. ملغلرې ورته وویل چې د زنانو نه 200 او د نارینو نه 100. ویل چې او زنانو له خلک پیسې ډېرې. ټوله ورځ تېره شوه. خلک چې مانځله لاړه دوکانونه بند شوه. نو یو 3 هلکان راغله او ملغلره هغه ځای کې وچېړله. په دغه وخت کې ملغلره په ژړا شوه خو ناڅاپه جانې راورسېد. هغه هلکان یې ووهل وټکول ویې شړل او بیا یې خپله مخه ونیوه او روان شو. چې مازدیګر شو ملغلرې هغه مشرې ښځې ته ویل چې مونږ ځو او راځه چې هغه مشر سړي له دا پیسې یوسو. هلته چې ورسېده ملغلرې چې 200 روپۍ ورکړې نو مشره ښځه ترې غیبه وه. مشرې ښځه چې په لږ ساعت کې د یو کمرې نه راووته نو سترګې سرې وې. ملغلرې ته پوښتنه وکړه. هغې ویل دا د تپوسونو ځای نه دی، د داسې خبرو تپوس مه کوه. ورځ تېره شوه، ماښام شو، ملغلره خپل کور ته واپس ورسېده. دغسې روزانه کېده. یو ورځ ملغلره په دې راز خبر شوه چې د دې مشرې ښځې دا سترګې سرې ولې وي. چې په دې کمره ورننوته نو د حال نه خبر شوه. خو په دغه ورځ چاپه ووهلی شوه. پولیس والا تاڼې ته سړي او زنانه بوتلې. د ملغلرې نه یې پوښتنې شروع کړي. ملغلرې ورته وویل چې زه د جانې لور یم. جانې چې د دغه ملنګانو مشر و. جانې راوغوښتو د جانې نه یې پوښتنه وکړه. جانې ورته وویل چې زه د دې پلار نه یم، د دې خو یو بوډۍ مور ده، هغې اکسیډنټ کړی دی او په کور پرته ده. پولیس والا په خپل ګاډي کې جانې او ملغلره وخېجوله او چې څنګه په کور ورننوته دروازه یې خلاصه کړه نو د ملغلرې مور د خولې نه یو آه ووتو چې نورخانه. هغه ورته وویل چې بابي ستا دا حل